الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سورة اعلی مکی سورت دے. ترتیب دو قرآن کریم کی 80 نمبر دے. ربط تعلق مناسبت دماغ کی سورت سرا سورت طارق سرا دا فډیرو وجه باندې دی. یو وجه یو مناسبت د دې دواړو ترمنځ هغه دا دی مخکې صورت کې ذکر کړه چې انسان مهمل نه دی او قول د الله تعالی هزل نه دی، یعنی الله انسان بے فائدې نه دی پیدا کړی، د الله د کتاب ټوکې نه دي او عذاب د منکرینو په تادی باندې نه دی. نو په دې صورت کې په دې باندې لږ نور وضاحت کوي په داسې نقصانونو الله پاک دی. د الله رب العزت هغه د داسې نقصان نه پاک دی. دا شان مخکې صورت کې امر په امحال باندې چې انسان د کافرانو ته الله مهلت ورکا، لکه دمه ورته وکا. نو دې صورت کې امر دی په تذکیر په یاداشت د قرآن سره په وخت د مهلت کې چې دې د مهلت ورکې نو تذکیر او بیان هغه کوا. مقصد د صورت چې دی اثبات توحید د الله یووالی ثابتول او ترغیب دی قرآن کریم ته. بیا زورونه ده په محبت د دنیا 14 آیت کې او په دې سره کې رد دی د شرک په تصرف چې واک اختیار د یو الله دی د بل چا نه دی، او رد د شرک په علم دی. اسماء حسنا 3 او صفات فعلیه 10 ذکر کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی خاص رحم کوونکی دی. سبح اسم ربک الاعلی. پاکی وایا د نوم د رب ستا چې پورته دی، اعلی چې اوچت دی. الذي هغه ذات خلق فسوا، هغه ذات چې پیدایش کړی دی نو برابر کړی دی. علما ذکر کوي چې سبح اسم ربک الاعلی، پاکی وایا د نوم د رب ستا چې هغه لوی شان والا دی، اوچت ذات دی. نو د هغې تسبیح پکار ده. او دا حدیث د ابو داود کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم بکړه دا ولوستل نو بیا به وفرمایل سبحان ربی الاعلی. او حدیث کې راځي چې کله دا حدیث شو نو الله وفرمایل چې اجعلوها فی سجودها، اجعلوها فی سجودکم، دا تاسو سجده کې وایي دا ځکه موږ سبحان ربی الاعلی وایو. پاک دې رب زمونږه د ټولو
هغه صفاتونه چې هغه د الله رب العزت سره د هغې د صفاتو هغه صفات چې سلبي صفات دي د هغې نه پاک دي. نو الله هغه ذات دی خلقا چې پیدایش یې کړی دی، نو فشو سوا نو برابر کړی دی. اول پیدایش کړی تسویه د خلق د انسان، یعنی دا سجده کې هم تیر شوي داسې آیت، یعنی هر څیز د هغې په مقدار او کیفتونو باندې دی او صفتونه په انداز سره مقرر کول دا په تقدیر د ملایکو کې لیکل شوي دي. نو فسوا نو بیخه برابر کړی دی. داسې نه ده چې یو لاس یې اوږد دی او بل لنډ دی، دغسې یوه سترګې غټه ده او بله واړه ده، ښه برابر کړی دی. والذي هغه ذات دی قدره چې اندازې کړې ده نو فهدا نو هدایت یې کړی دی ورته، یا لار د ژوند یې ورته ښودلې ده. دا هدایت عام دی، یعنی هر یو څیز دی د هغې د ژوند مطابق چې ژوند به څنګه تېری، حیواناتو ته هم داسې ښودلي دي، انسانانو ته هم ښودلي دي، هر چا ته د خپل د ژوند طریقه هغه ښودلي دي. والذي قدر فهدا الله هغه ذات دی چې اندازې کړې ده نو هدایت یې کړی دی ورته، لار یې ورته ښودلې ده د ژوند تېرولو، چې ستا د ژوند قانون دا دی. انسان دی او بیا په انسانو کې مسلمانان دي، نو هغې ته طریقه ښودلې ده ستا ژوند به داسې وي. ګوره هغه حیوانات چې دي نو هغوی ته هم طریقه د ژوند ښودلې ده فهدا. والذي او الله هغه ذات دی اخرج المرعى چې راویستلي دي د سرېدلو بوټي چې څاروي په هغې کې سرېږي. ځینې علما معنا کوي اخرج المرعى چې راویستلي دي شنه واښه. مرعا یعنې د سرېدلو ځای چې په هغې کې بوټي دي شنه بوټي راوخېږي ګیاګانې او په هغې کې څاروي سرېږي. ځینې علما معنا کوي اخرج المرعى چې راویستلي دي ورشوګانې شړځئ او په هغې کې د پټي په غاړو کې داسې او یا غره غاړې ته هغې ته ورشو وایي چې په هغې کې واښه ماښه او بوټي وغیره وي، څاروي په هغې کې سرېږي. مقصد دا دی والذي الله هغه ذات دی اخرج المرعى چې راویستلي دي بوټي د سرېدلو چې په هغې کې څاروي سرېږي. نو فجعله غثاء نحوا بیا یې ګرځولي دي هغه بوستوره، غصا بوس اهوا توره، یعنې بیا وچ شي او بیا ختم شي. سنقرئک فلا تنسى یقینا موږ لولو تا ته قرآن نو مه هېروه. سنقرئک فلا تنسى موږ لولو تا ته قرآن نو فلا تنسى نو ته یې مه هېروه. او په دې کې علما وایي په دې کې بشارت دی فسبح اسم ربک باندې، او یو زیره دی چې قرآن کریم خو به تا ته وښیو، او دویم د هغې حفظ به ستا په هغه به حفظ طاقت بدل کو حفظ به یې کړي. سنقرئک فلا تنسى یقینا موږ لولو تا ته قرآن نو مه هېروه. فلا تنسى دا نفی د اخبار صادق دی، نبی صلی الله علیه وسلم نه به قرآن نه هېرېده، همیشه به یې پسې نه کېو، محفوظ و، هېرېدی به ترې بلکل نه. الا ما شاء الله مگر هغه چې الله تعالی وغواړي او ستا نه هېر کړي په منسوخ کېدلو باندې، یا هغه پرېږدي او الله رب العزت
الا ماشاء الله په معنا د نفي د اخبار باندې ده، یعنی که نسخ راشي او هغه ستانه هېر کړي نو خیر دی. لکه مخکې په قال کې تېر شوي دي کنه ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. دا غیر علاوه نور بستانه قرآن کریم نه یریږي الا ماشاء الله، مگر چې الله وغواړي الله یې یریولی شي. بیا انه یقینا نغا یعلم الجهر فود پخکارا وما یخفا وغا چی پڑ دی. اللہ بار سے باندې پوئیگی. سورۃ العمران کی ترشیو ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء. اللہ غزات دے چی داغا چی پوئی نشی پٹی دے داغا نیس یوشی نپزمکا و نفاسمان کے. اللہ فعلم کی یعلم الجهر چې په دې عالم دې پخکارا وما يخفا وغه چې پټ دی. د الله خو شی پټ نه دی، ما د انسان نه چې کوم ښکاري انسان ته کوم دا نه پټ دی، ځکه الله ته هر څه ښکارا دی. ونيسرك لليسرى آسانو مونږ ته تعالی د آسانۍ، آسانو مونږ ته تعالی د آسانۍ. دا ما توفیق ورکول باندې موږ ته توفیق ورکو د هغې د اسبابو د خیر او دعوت الی القرآن پیدا کولو. او لليسرى دی موصوف په حذف دی، معنا الطریقة والشریعة اليسرى، هغه طریقه او شریعت لاره آسانه یا او الحات اليسرى، یعنی مراد دین هغه اعمال د خیر دی چې د جنت دپاره یو ذریعه ده. تا ته موږ د جنت والا اعمال اسانو، د جنت والا اعمال تا ته موږ اسانو، او په هغې کې دعوت د توحید او دعوت القرآن دا پکې داخل دي. نو علما وایي چې په دې سره اساني په محنت کولو باندې، په اخلاص باندې، هغه د دین کار انسان ته کار زیات وي او مشقت زیات وي، خو الله یې اسانوي. نو ونيسرك لليسرى اسانو مونږ ته د لاره د اسانۍ. فذکر ان نفعت الذکرى، فذکر نو بیان کا کتاب د الله تعالی قرآن. ان نفعت الذکرى یقینا نفع ورکوي بیان کولم. دا بسوک نه وایي چې مړه دا خلک لګیا دي غوږونه د خلکو وخواړه، هسې مو ته څوک غوږ نه ږدي او څوک تلویزیون ته ناست وي او څوک خبرونه اوري، څوک هسې گپ شپ لګوي او څوک څه کوي څوک څه کوي. دا خلک ګنهګاره. الله فرمایي چې ان نفعت الذکرى یقینا چې قرآن بیان نو دا فایده کوي. فذکر امر دی، امر دفاع د وجوب دی. علما وایي یعنی بیان کول د الله د کتاب یقینا فایده ورکوي بیان کول. نو یقیني ده چې کوم کلي علاقه کې د الله کتاب بیانېږي نو د هغه که چا 100% کې یاد نه کړي نو یو خبره ده خو دې یاد کړي کنه. دا خبره خو واده کې چې یاره توحید د الله یووالي مسله دا ضروري ده، دا لازمي ده، ځکه دا د قرآن مرکزي مسله ده. قرآن الله د مسلې لپاره رالیږلی دی چې د انسان عقیده برابر شي، د توحید د الله د یووالي مسله وپېژني چې الله یو ذات دی. د ځمکه اسمانونه یا دا ټول نظام دا ټول الله پیدا کړی. ساده ساده خبرې. نو بیان د دین د الله په کار دی، د قرآن په کار دی. د هغې مخنیوی او په هغې کې چې په صحیح معنا باندې یو خو انسان د خپلو اغراض او مقاصدو لپاره یا هر انسان دین د خپل تابع کړی دی او خپل طرف ته ورګرځوي او د هغې د غلط مطالب او غلط تفاسیر د هغې بیانوي. دا نه کما حقه د علماو د مفسرینو دغه شان د صحابه کرامو په لار باندې چې انسان د الله د دین بیان کوي، د قرآن بیان کوي، نو یقیني چې په هغې کې فایده ده، په هغې کې خیر دی. ځکه الله وایي فذکر نو بیان که قرآن ان نفعت الذکرى یقینا نفع ورکوي بیان کولم. ستا دا
محنت بې ځایه نه ځي. که په سلو کې یو خبره انسان یاد کړي خو دا پوره ده که نو دین د الله بیانول پکار دي. د دې وجې علما ذکر کوي چې ان شرطیه دی په خپله معنا باندې او مراد دا دی چې تذکیر او تعلیم د قرآن کریم نه اهل خلقو ته پکار نه دی چې هغه څوک چې ضد او عناد کوي د دنیا د مقصد دپاره د علم د دین زده کوي او دغه شان د نه اهل خلق دا دي چې هغه د دې سره څه قدر او عزت نه وي خو بس که وویلی شي ویلی شي که هېڅ پروا نشته چې صرف دنیا کار ته قضا نشي بس. نو ان نفعت الذکرا یقینا نفع ورکوي بیان کولم بیان پکار دی. سیذکرو من یخشی یقینا خامخا نصیحت به قبول کړي هغه څوک چې یره کوي د الله نه چې بیان کیږي نو خلقو کې به دا تقسیم راشي. ځینې خلک به هغه وي چې هغه د الله نه یریږي نو هغه به دې نه فایده واخلي او ځینې خلک به هغه وي چې هغه پړه باندې مهر لګېدلی دی صم بکم عمي فهم لا یرجعون. نو بس هغې ته بس هغه خلک وایي هسې اتي ته په غوږ کې الله ووایي یا اوښ ته چې کوم دی نو په غوږ کې دا الله وویل دي نو لګیا اوسه یو خو هغسې چې زړونه مسخه شوي وي او نور چې انابت پکې وي نو یقیني چې الله او هغه څوک د الله نه یریږي نو په هغې کې انقلاب راځي. ویتجنبها الاشقی او په ډډه به اوسېږي جدا به اوسېږي د دې نه بدبخته انسانان. ویتجنبها الاشقی او بیرته به اوسېږي جدا به اوسېږي د دې نه بدبخته انسان به د دې نه به جدا اوسېږي. الذي دا هغه دی هغه چې دا هغه بدبخته څوک دی الذي هغه یصلی النار الکبرى چې داخلېږي به اور لوی ته لوی اور ته به داخلېږي. ویتجنبو او په دې کې علما وایي چې نفع ورکول د قرآن نقصان نه دی. قرآن به بیان کیږي او کم خلق چې هغه یریږي هغه به پیدا اخلي خو چې څوک یې فایده نه اخلي او ځان په ډډه باندې ساتي نو دا بدبخته انسان دی دا ازلي بدبخته دی. دیو جن علما ذکر کوي الذي یصلی النار الکبرى کې چې د یو اور صغرا دی او د امام حسن بصري رحمه الله فرمایي چې هغه روایت دی چې اور د دنیا هغه صغرا دی او اور دغه قیامت چې دی هغه کبرا دی لوی جهنم هغه غټ اور دی. امام فرار رحمه الله وایي چې نار صغرا د پاره مؤمنانو دی جهنم کې دا دی چې یو غټ اور دی یو وړوکی اور دی هغه غټ اور چې دی نو هغه بدبختو دپاره دی د کافرو دپاره د همیشوالي همیشه په هغې کې اوسېږي د هغوی دپاره دی. هر چې وړوکی اور دی نو هغه د ګناهګارو مسلمانانو دپاره دی چې بیا به ترې نه راوځي. الذي هغه یصلی النار الکبرى چې داخلېږي به اور لوی ته ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا به نه مړ کېږي په هغې کې او نه به وله ژوند د خوشحالۍ وي. ځکه که یو خو مرګ دی او یا داسې دی چې هغه انسان په هغې کې فایده ترې نه والي په هغې کې صراحت والي دا به نه وي داسې ژوند به نه وي چې دا په هغې کې خوشحاله وي. لا يموت فيها ولا يحيا چې نه به یې په هغې کې مړ کېږي او نه به ژوند څه خوشحالی وي. قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دی هغه انسان هغه څوک تزکا چې ځان یې پاک کړ یعنې د تزکیه د عقیدې په توحید سره او ځان ساتل د هر قسم شرک نه او تزکیه د اعمالو دا ده چې په اتباع سنت سره او د ریا نه او د ځان ښودلو نه او تزکیه د بدن دا ده چې انسان اودس کوي
او په اودس کولو باندې 15 وخته په جمعات باندې لمونځ ادا کوي دا تزکیه د بدن ده او تزکیه د مال دا چې په ادا کولو د زکات سره تزکا ځان پاک یعنی خپل عقیده پاک کړل اعمال پاک کړل دوشان او خپل بدن پاک او خپل مال پاک په نفلی او فرضی صدقات باندې دا ټول معنی په دې کې داخل دي الذي من تزکا قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه انسان چې ځان پاک ظاهری او باطنی دا ظاهری به خو جامع به اغوستي او خو چې دغه سوال طریقې باندې ځان برابر کړی او تیل مل به لګول لور نه بل سپری بری راځي خو عقیده به ګندوي دنه په عقیده کې به شرک وي اعمال به شرکیه وي دا شان جامع به پاکي اغوستي لیکن مال به حرامي دغه شان ډیر مالدار به لیکن دا مال به حرامي نو دغه تزکیه د مال دادا چې پاغه په ادا کولو د صدقات فرضیه او نفلیه فرضی صدقات زکات عشر نفلی صدقات چې هغه حدیث کې راځي ما سوا زکات صدقه د زکات او د عشر نه علاوه نور د مسلمانانو په مالونو کې د نور غربا او فقراو داغه حقم نوشته سوا د زکات نه نو من د کامیاب دی کس چې ځان پاک عقیده پاک کړلا د شرک نه دیو الله هغه خالق مالک رازق وګڼه او څوک د الله شریکانو نه ګرځول نه انبیا نه اولیاء نه مړه نه ژوندي نه پیغمبران نه ملائک الله یک یو ذات دی دا عقیده جوړ کړه مالک د خیر او د شر یو الله دی لکه موږ په ادای کې وایو و ایمان مفصل او ایمان مجمل کې موږ وایو خیره و شره من الله تعالی دا عقیده جوړ کړه چې خیر او شر دا دواړه د الله خوانه دي نو من تزکا جزاء نفاق د ظاهری امراضونه او د باطنی امراضونه د ظاهری پلیتینا او د باطنی پلیتینا وذكر اسم ربه او یاد کنم در خپل فصلى ربي منزداک ځان خفاک ظاهری او باطنی دغه حدیث کې راځي چې چا یو وړه حرام او خړلا سلوي ورځې من قبلېږي نو خبزان پاکي عبادت به زمونږ اعلی قبلېږي چې مونږ خپل معاملات پاکو عبادت به انسان اعلی قبلېږي دعاګانې به اعلی قبلېږي تلاوتونه به اعلی قبلېږي منظور به اعلی قبلېږي چې دغه د پاک خوراک نه وي او حدیث کې راځي لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام هغه انسان هغه بدن بچته جات داخل نشي چې هغه په حرام باندې لوي شوی وي نو ظاهري خو ډېر پاک را پاک اول جړ بګرځي لیکن چې حرام باندې لوي شوی نو دا پلید دی نو ذکر الله فرمایي وذكر اسم ربه او یاد کو نوم د خپل رب نو فصلى نو به منزداکم بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې غورکوي تاسو ژوند د دنیا تاسو دنیا ژوند غورکوي خو غوړه خبردار والآخرة خیر وابقا او آخرت چې دی نو هغه غوره دی او همیشه دی آخرت غوره دی او همیشه دی ان هذا یقینا دا چې دی لفی الصحف الاولى دا دی پا کتابونو مخکنو کشته دی آکم دی وی صحف ابراهیم و موسی چې هغه دی کتابونه د ابراهیم علیه السلام او کتابونه د موسی علیه السلام دا بیان او ځکه اصول د ټولو انبیاء علیه السلام دا ټول په اصول کې یو نو لفی الصحف الاولى دا او په کتابونو مخکنو کې صحف ابراهیم و موسی چې کتابونه د ابراهیم او د موسی علیه السلام د سورۃ اعلی کې مقصد ترغیب قران کریم ته سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.